قدرمانو دوستانو ستړي مشئ زه غوټۍ یم هر کلی مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ. د چین مالي وزارت څه موده مخکې د هیواد په ښارونو او کلیوالو سیمو کې د تعلیمي سیستم د بشپړتیا او په کلیوالو سیمو کې د اجباري ښوونې د تامین په پار د 1.850 میلیارډو او 200 میلیونو یونو د پانګې اچونې د پلان اعلان کړی چې دغه شمېر د تیر کال د ورته شمېر په پرتله 2 میلیارډه او 300 میلیونه یونه زیات دی. دا پانګونه به د چین په ښارونو او کلیوالو سیمو کې د اجباري ښوونې د پیاوړتیا لپاره څلور اولبوي. زه به د ګڼو شمېرو له مخې تاسو ته اړوند معلومات وړاندې کړم. لومړی د دغې پانګونې له مخې به له بېوزلو زده کوونکو سره د مرستو معیارونه لوړ شي. په لومړنیو ښوونځیو کې به د هر زده کوونکي په سر د مرستې منځنۍ اندازه له 0 یونو څخه 1,250 یونو ته او په منځنیو ښوونځیو کې به دغه اندازه له 1,250 یونو څخه 1,500 یونو ته لوړه شي. د اټکل له مخې په چین کې به څه باندې 20 میلیونه زده کوونکي له دغو مرستو څخه ګټې او خوندونه واخلي. دوهم د دغو پانګو په رڼا کې به د چین په کلیوالو سیمو کې د ښوونځیو ودانیو ته وده ورکړل شي. له روان 2024 کال کې به د چین په ختیځو او مرکزي برخو کې د کلیوالو ښوونځیو د ودانیو د ترمیم په پار د هر متر مربع په پراخوالي د مالي مرستې ورکولو منځنی معیار له 800 یونو څخه 1,100 یونو ته او د دغه هیواد په لویدیځو سیمو کې به دغه معیار له 900 یونو څخه 1,200 یونو ته لوړ شي. پرسره پر دی په لوړو او یخو سیمو کې به د ښوونځیو د ودانیو د خوندیتوب د تامین په پار دغه معیار نور هم لوړ شي. دریم له دغو پانګو څخه په استفادې به په کلیوالو ښوونیزو چارو کې نیمګړتیاوې پوره شي. په کلیوالو ښوونځیو کې به له ښوونکو سره د مرستو تدبیرونه ونیول شي او په کلیوالو سیمو کې به د ښوونځیو د لایریو شرایط بشپړ شي. د چین مالي وزارت خبر ورکړی چې دغه وزارت به له نویو حالاتو سره سم اړوند تدبیرونه تعدیل او وړه کړي او په ښارونو او کلیوالو سیمو کې به د اجباري ښوونیزو چارو د برابرۍ د تامین لپاره لا زیاتې پانګې واچوي. درانو دوستانو د ډیجیټل چین نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. له پاملرنې مو مننه کوم. بریالي اوسئ.